تخنیک او مسلک دی زینت دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښامو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د 1403 لمریز کال د چنګاښ میاشتې 28 نیټه ده. په سر کې د خبرونو سرټکي د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې او مالیې وزارت د مسؤلینو ترمنځ غونډه ترسره شوه او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرسته د ولایتي سفرونو د راپور وړاندې کول. زه مرتضی احمدی یم د خبرونو پیل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې یو پلاوی د مالیې وزارت د ګمرکونو له مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د مالیې وزارت د اړتیا وړ څانګو د ګمرکونو د مدیریت څانګې د رامنځته کولو په اړه هم مفصلې خبرې وکړي. دواړو لورو خپل نظریات او لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې اړین او لازمي تصمیمونه هم ونیول شول. په همدې حال کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د پروګرامونو د څېړنې او تضمین کیفیت ریاست د دولتي او خصوصي بنسټونو له مسؤلینو سره د نیازسنجۍ او د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د روزنیزو څانګو د رامنځته کولو په اړه متعددې غونډې ترسره کړي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې رهبري تل د کار بازار د اړتیاو پر بنسټ د ښوونیزو څانګو پر رامنځته کولو ټینګار کوي او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې مالی او اداري چارو مرستیال محترم مفتي فضل الرحمن فاضل د هیواد یو شمېر ولایتونو ته د خپل سفر راپور د یادې ادارې له سرپرست الحاج مولوي غلام حیدر شهامت سره شریک کړ. مفتي فاضل د یادې ادارې د یو پلاوي په مشرۍ بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ته سفر وکړ څو په یادو ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرکزونو وضعیت وڅېړي. په همدې حال کې د مالی او اداري چارو مرستیال خپل موندنې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له سرپرست سره شریکې کړي او دواړو لورو په دې اړه خپل نظریات شریک کړل. دا په داسې حال کې ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ادارې څخه بیلابیل پلاوي د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرکزونو د ستونزو د څېړلو او د حل په موخه ولایتونو ته سفرونه کړي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام اوه بجې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم. له ملتیا مو مننه.